نه تعلق ساتم مردان پېښور مردان ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه راغلاست درته اول په خپرونه کې وایم ښه راغلی په خیر راغلی الله دې عزتمن کړه ته څنګه ته د کوم ځای سره تعلق ساتې بس زه خو افغان یم افغانه یم افغان خو پوه شولم خو افغان کې کوم ځای افغان کې بیا لغمانه یم ښه لغمانه یې زه افغانه یم بیا لغمانه یم زه ولسکشر یم زه د افغانستان څلور دېرش ولایاتو نه یم وروره یو نظر تاسو نه اخلو دغه پرونه پورې خو موږ ته زموږ د پاکستان محترم ورونو پښتنو موږ ته چغې ویلې چې دا د انډیا زامن دي او تاسو انډیا سره دوستي کوئ چې دا کوئ هغه کوئ او اوس پاکستان لاس وکړی د انډیا سره دوستي کوي روس سره دوستي وکوله چین سره دوستي وکوله روس فوج هم راغی هلته اوسېږي ټریننګونه کوي مزې دي چړچې دي امریکا خو له سره هم پراتې وی اډې ورکړې وي دیو انسان دی او مسلمان د هغې په حیث باندې څه نظر لرې ته یو پېښوری پاکستانی مې مهرباني وروره تا خو ځایونه ډېر یاد کړه مین مقصد ستا د انډیا سره د دوستۍ په بابت باندې ته ستا سوال دی ښه مین مطلب د ما د ټول دي ګوره خبرې ته اشاره کوم روس راغلی و ماهدي باندې راغلی و افغانستان ته چې راغلی حفیظ الامین په وخت کې روس ماهده امضا کړې و چې هغوی ماهدي ته ونه کتل مخکې له ماهدي راغلل امریکا که راغلی وه د بن کانفرانس کې ورسره ماهده امضا شوې وه روي نه کتل راغله دلته راننوتل راغلل روس سره زمونږ ګرانو پاکستان جهاد اعلان کړ روس لاړ خپل په ځای باندې پاکستان سره پسې راتېر شه امریکا سره جهاد اعلان کړ خپل یې ورته اډې ورکړلې خو چې هغې نه بعد موږ ته راغله دوی ورسره جهاد اعلان کړ طالبان یې تمرین کړلو چې دی یې راولېږلو انډیا سره خو بیخي وي تاسو د انډیا زامن استئ چې دا استئ هغه استئ دا کوم داسې شی ده چې د پاکستان لپاره حلال ده موږ لپاره حرام دی کېدای شي تا قرآن و حدیث کې هم پوهه لرې ریاضه بیا د بلا کوم زنګ مو بیا د بلا کوم داسې ما ته داسې که پوهه لرې ما ته یې واضح کړه چې زه پوه شم موږ پوه شو چې لومبې خو ته صرف دونه دغه کومه یو خبره وضاحت کومه زه د خپل ځاني به ذات خود خپل د لغمانیانو ډېر زیات احترام کوم په وجه د دې ده ما که څه د قرآن سبق حاصل کړی دی نو زما استاد چې هغه د افغانستان و په افغانستان کې د لغمان و نو په دې وجه باندې زه په افغانیانو قدر عزت خو د ټولو په کار دی که د افغانستان کوم نو په افغانستان کې د لغمانیانو زیات کوم ډېره مننه مشره موږ هم ستاسو او دویمه خبره دا ده امریکا هم پرېږده روس هم پرېږده زه فرست ټایم لایو رالم که تار څونه دغه ګورې زه به چېرته نه یم راغلی خو ستا دا موضوع مې لږه خوښه غونته کې شوله پاکستان یو بارډر کولاو که د انډیا دپاره کرتارپور او په هغې کې چې دی نو تا ته خو به اندازه یي یا به نه د سک چې کوم خلک دي سیکانه د هغې به تا ته څه هسټري یا د هغې چې کوم مذهب دی یا مسلک دی یا هر څه چې دي په دنیا کې بلا شی شته د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه رواله هغه ټایم مو نن هم شته د هغې نه ما قبل مو ما بعد هم شته دی د هغې په پاکستان کې یو ځای دی حسن ابدال څنګه چې موږ مسلمانان په ذوالحجه کې حرمین شریفین ته ځو خپل حج ادا کوو هغې د اپریل په میاشت باندې راځي او هغې هغه طریقه کار کوي او هغه د هغې د دین یو مضبوطه حصه ده په پاکستان کې موجوده ده دا ځای په پاکستان کې موجود دی دی چې اول په کم ایریا په کم علاقه باندې راتله دې ته به تکلیف زیات او موجوده حکومت ته دغه وکړه ځکه چې زه خپل ځان سعودیه کې یم د سعودیه د طرفه ټیکسونه لګېدلي په عمرې باندې په هغې باندې مسلمانانو ته تکلیف و چې یاره دا ټیکسونه زیات دي هغه عمران خان راغی دې سره کېناسته هغه ټیکسونو کې معافیانې وشولې هغه کم شوله دغه شانتې موجوده وخت د حکومت هغې ته یو شارټکټ غالبا تقریبا 50-60 کیلومتر لاره به و هغې ته دغه بارډر یې کولاو کړه په لنډه باندې هغې اوس په 4-5 کیلومتر باندې به رسي نو یو ښه اقدام یې وکړه ډېر ښکلی اقدام یې وکړو ښه هېڅ پروا نه کوي ځکه چې سکان دې سره یو ځای شي بارډر باندې به مو تا سره جنګېږو ځکه چې اصلي خو مو ته نه د احمدشاه زامن یو نه د ابدالي زامن یو ځکه موږ د روس اولاد یو تاسو د قید اعظم زامن یاستئ ځکه جنګ باید موږ او تاسو وکړو موږ په سر د بارډرونه بند دي کونړ دې موږ په تیږو په بمبار باندې ولو که چې پښتانه یو که نه یو بل ته به کنزل موږ او تاسو هغوی د جشنونه خبره واوره مهرباني ګوره یو خبره واوره زما ورور ډېره په احترام سره زما او ستا غلطي یوه غلطي ده څه غلطي ده غلطي زما او ستا دا ده چې زما او ستا په مابین باندې درېمګړي څلورمګړي غلطفهمۍ پیدا کړي دي ښه مثلا څه رقم غلطفهمۍ اوس غلطفهمي دا ده چې ستاسو زمانه مخکې تاسو سره یو غالبا ستاسو یو افغاني ورور وی چې زه په سعودیه کې یم هغه خبرې مبرې وکړلې زه په یو خبره باندې پوه نه شولم افغانستان چې دی نو
چې کم افغاني دی د هغه نه ما په هر ځای کې تقریبا دا خبره واورېده چې هغه زموږ د پاکستان خاص کر زموږ چې کم پنجاب دی د هغې خلاف ډېرې زیاتې خبرې کوي. ما تر نن وخته پورې یو پاکستاني یو پښتون داسې ونه لیده چې هغه د ازبک باره کې خبره کړي، هغه د یمن باره کې خبره کړي، هغه د تاجک باره کې خبره کړي، هغه د هزارې باره کې خبره کړي، هغه د پارسیبان باره کې خبره کړي. اخر زه په یو خبره باندې پوه نه شولم چې افغان ولې دا وایي چې موږ لر او بر پښتون یو او پنجاب بیل دی. زه تاسو ته دا خبره کوم که ته دا وې چې یاره د لر او بر پښتون یو دی، نو یاره زما د پنجاب باره کې ولې ته غلطه خبره کوې؟ ځکه چې ما یو پاکستاني داسې ونه لیده چې هغه د هزارې باره کې خبره کړي، هغه د پارسیبان باره کې، هغه د ازبک، تاجک، یمن څونه قومونه چې دي اوس خو پکې انګلیش ژبه هم راغلې ده. موږ خو د دې خلاف خبره ونه کړه. تاسو ولې د هغې په خلاف باندې خبره وکړئ؟ تاجک، ازبک، هزاره، یماغ، ګجر، نورستانه دا په افغانستان کې اوسېدلي دي، د 15,000 کال نه همدلته اوسېدلي دا خلک دلته اوسېږي. چې کله دغه څو نوینه را په دې خوا چې کله افغانستان آزاد شوی د افغانستان په نامه ټاټوبی جوړ شوی دا خلک دلته اوسېږي، دلته ژوند کړی، هغې باندې تاسو نیوکه نه کوئ. پاکستان د کوم ځای نه په لاس راغی؟ ورور جان مې اول دغه پرېکړه وکړه چې پاکستان راغی د کوم ځای نه، پاکستان 90 کاله و مخکې چېرته، هغه به ولې په یو چا باندې خبرې وکړي؟ ګوره که ته را سره منې که ته را سره نه منې مشره، ګوره ستاسو اصلي عامل هم دغه ده. تاسو قرآن وایي خو د هغه ټکو ته اشاره کوئ، حدیث وایي هغه ټکو ته اشاره کوئ چې ستاسو منافع پکې هغه خبرو ته اشاره کوي. زه تا نه دا خبره کوم، زه مه همداسې مخامخې ونیسه، زه مه رانه. زه تا نه یو خبره کوم، مولانا سمیع الحق چا ووژه؟ مولانا سمیع الحق چا ووژه؟ ښه وایه، خبره دې مکمل کوه. خبره مکمل کوم. مولانا سمیع الحق چا ووژه؟ هر چا چې وژلی دی ملعونانو وژلی دی. ښه، ملعونانو وژلی. دا ملعون کم څنګه نه پیدا کېږي ورور مې؟ دا ملعون چې پاکستان سوپر طاقت ځان ته وایي او پرونه پورې ISI ته یې خبرې ورکولې، ISI سره په جرګو کې کېناسته، هغه د ISI مشر چې شی نوم ده اوس خو باجوا ده، هغه بل چې شی نومېده، هغې سره به یو ځای کېناسته، 80 کاله خدمت یې وکړو. نن هغه ISI څنګه په میدان باندې پرېښوده؟ دغه نور 4-5 میاشتې پوره کېږي، قاتل ولې نه پیدا کېږي؟ دا ولې څنګه چل ده ورور مې؟ داسې کله د ځان نه دا سوال کړی ده، داسې پوښتنه دې کړې؟ ښه زه ورکه دې سوال هم پرېږده، بلا پسې دا سوال پوښتنه تا نه کوم ځکه چې ته م وژل کېږې، بیا دا خبره ته نه شې کولی، ما ته معلومه خبره. نه ګوره زه که وژلی کېږم، ګوره یو خبره به کوې، خبره به کوم، که ته هم لګې او زه هم لګې بیا مزه نه کوي. داسې کار دی چې ما ستا نه دا تپوس نه دی کړی چې افغانستان د کوم ځای نه راغی، افغانستان کله پیدا شو، نو لهذا چې ما دا سوال نه دی کړی، نو تا ته د دې حق نشته دی چې ته ما ولې مې حق نشته ده؟ تا د ازبکو تاجکو په باره کې پوښتنه وکړله، زما حق شته، زما خوره ده تر اټکه پورې، زما خوره ده. مولانا صاحب تی مني که نه مني؟ تی مني که نه مني؟ که تا سره بل پښتون مني که نه مني؟ یا خو به دا وي چې ته به نه پاتې کېږي یا به زه نه پاتې کېږم، په دې به بیا بل نسل ژوند کوي. پوه شوې؟ زما خوره ده. یو خبرې ته درته اجازه راکړه چې زه چې وایم. انتحار او انفجار په کوم قانون کې روا ده؟ مهرباني وکړو، قرآن دې ویلی ده، مهرباني وایات ما ته وایي انتحار او انفجار په هکله باندې مهرباني. نه نشته دی، نشته، روا نه دی چې انتحار او انفجار روا نه ده. په هغه ځای کې چې اذان او کلمه وویل شي او 5 وخته لمونځ وشي، د هغې مرګ روا ده؟ نه. پاکستان نه څنګه فتوی راځي موږ پرې وژل کېږو؟ نو خو ګوره ته چې تاو راتاو شي، ګوره زما آواز درځي که ګوره نه ګوره زه تا نه دا سوالونه کوم، ته ما ته باید د دې سوالونو جواب راکړې. پاکستان نه ولې په ما فتوا صادریږي؟ زه تا ته وایم چې امریکا سره دوستي کوي، ته وایې هغه خبره به پرېږدو. زه تا ته وایم چې روس سره دوستي وکړه، ته وایې هغه خبره هم پرېږدو. فقط دې بارډر کې د یو چنګک ملا ګنجشکک لاره چې ورته وایي د مرغۍ لاره، هغه دې پیدا کړې، دې ما ته تشریح کړه. مهرباني وکړه پرونه پورې چې امریکا تاسو اړې ورته ورکړې. ملا عبدالضعیف دې پېژنده؟ د طالبانو یو سپېڅلی غړی پېژنده دې ملا عبدالضعیف؟ ډېر ښه مې پېژنده. ملا عبدالضعیف چېرته مړ شو؟ تجاوزونه چېرته پرې وشول؟ ګوره وروره داسې کار دی، ستا طریقه لږه ونته کې غلطه ده. ما سره خبره وکړه، د هغې به جواب درکړم، زه به سوال وکړم، د هغې به جواب راکړې. ته زما نه په یو سا باندې د امریکې او د روس او د افغانستان او پلانکې او ته زما نه څه تپوسونه کوې. دغه سوال درنه کوم، زه ټولو خبرو نه به تېر شو. دا سوال نه سوال مه کوه که نه، اوس درته زه خبره کوم، ما ته دا ووایه. اجازه راکړې دغه سوال اجازه راکړې. ملا عبدالضعیف سلام څوک و او چېرته مړ شو؟ چا له خوا نه ووایه مهرباني. ګوره زما خبره وره، تا د مولانا عبدالضعیف ته تپوس کې، د سمیع الحق ته تپوس کې، ته د ما نه دا تپوس کې چې فساد او دغه روا دی او که نه دی، او
فتوا چا ورکړې ته ماته دا ووایې چې د افغانستان باره کې فتوا چا ورکړې ده کوم مفتي ورکړې ده د هغه ماته ته پته راکړه ښه مهرباني ملا سمیع الحق چې کله تللی او نه 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 زما خبره مه کټ کوه کنه په مولانا سمیع الحق باندې به هغه زما شخصي خبره ده هغه به وروستی کړو ته ماته دا ووایې چې د افغانستان باره کې کوم خو زما خبرې ته غوږ نه نیسې که نه اوس کېدای شي ته تیم په ما صادره کړې خو ته ما خبرې ته غوږ شه اندونیزیا ته چې کله ملا سمیع الحق تللی او څه شی ویلې ملا سمیع الحق څه ویلې دي اندونیزیا کې چې ویلې تا خو به لیدلي که نه اندونیزیا کې ملا سمیع الحق ما به ډېر څه لیدلي زه به د هغې وضاحت راته نه کوم ته چې څه ویل غواړې د هغې چې تر اوسه پورې افغانان یعنی امریکایان په افغانستان کې موجوده یي امریکایان اونوزي په افغانستان کې به جهاد روایي او موږ داسې صلح او داسې یو خبره هم نه منو چې په پاکستان کې د سورې او بیا وروسته ویلې چې طالبان زما اولادونه دي هغه طالبان چې جهاد په افغانستان کې زما اولادونه دي مهرباني وکړه چې دغه اندونیزیا کې دونه ملایانو په افغانستان کې جنگ انتحار انفجار حرام وګڼه ستا ملا ولې حلال ګڼه ته ماته صرف یو افغاني وښایه چې کله مولانا سمیع الحق صاحب رحم الله علیه چې هغه دا فتوا ورکړله نو ستا کوم یو افغاني ته ماته نوم والا چې هغه د مولانا سمیع الحق خواته تللی د هغه نه تپوس کړي پوښتنه کړي چې مولانا صاحب تا دا قول دی تا دا فتوا ورکړې ده د دې ماته وضاحت وکړه د دې ماته تشریح وکړه ته ماته یو افغاني وښایه ورجانه سمیع الحق څنګه افغانی چیرته تللی شي خدای یې کور لاندې پروت سړی و هغه خو تر اوسه پورې خبره وره اوس خبره وره جانه تر اوسه پورې ستاسو افغان حکومت افغانیان روریانو تر نن وخته پورې د مولانا شیخ الحدیث شیر علي شاه صاحب او مولانا شیخ الحدیث سمیع الحق صاحب دې ته تاسو استاد طالبان ولې ویه دا خطاب او لقب تاسو ولې ورکړی دی دوی خو په خپله بیانه کې ویلې په خپله بیانه کې نه دا خطاب ولې تاسو ولې ورکړی دی افغانیانو ولې دا ولې جانه ته صرف ما ته د دې ګوره دا افغانانو ورکړی که دا افغانانو نه ده ورکړی دا هغه سوال دې پورې مربوط نه دی یو سړی چې فتوا ورکوي فتوې صادروي په خپل ملک کې دغه مولانا سمیع الحق ولې چې امریکا اړې ورته ورکړې ولې دا خبره نه کوله چې تاسو امریکا ته اړې ورکړي دي په پاکستان کې مغه کو په پاکستان کې جهاد روا د امریکا سره ولې دی مولانا دې نه ویلې ګوره مولانا صاحب ډېر ویلي دي چیرې ویلي دي ګوره یو خبره وره مهرباني یو خبره وره ګوره قربان نشم خبر دی اورم مهرباني ماته یا ویډیو خیا یا ماته کوم سند راوخیا دا اوس کوم موبایل در سره کمپیوټر در سره یو بل راوغواړه نوم دی راکا ادرس دی راکا ټلیفون دی راکا بیا به خبرونه جوړه کو د ملا سمیع الحق یو ویډیو ماته وخیا چې د ویلي چې امریکا دلته راغله ملا عبدالضعیف مرتور ک هغه باندې بیا د بيد مافي د تاسو په اډو کې تجاوز به باندې وشو بل اخره د تاسو دغه نظام چې دا کفري دا به تړنګ شي مهرباني او پروف ما ترا کې او شی ما توخی چې زه پوه شم چې ملا صاحب ډیر تکړه سړی نو خو چې دا پروف او د دلیل خبره د نزو کوم د اثبات خبر تاسو ته نزو کوم نه په هغه موقع باندې ته چې پرېږده و زمانه پروف او دلیل وړه ګوره مولانا صاحب کدا خبره کړی چې په افغانستان کې جهاد روا دی نو زه د تویم چې صرف خپل ذهن کې جازونه رااله بمباری وکړله ماشومان ګلونه پکې شهیدان شول علما پکې شهیدان شول حفاظ کرام پکې شهیدان شول که هغه ویلي نو هغه به دا نه ویلي د مولانا سمیع الحق به دا مطلب هرگز نه چې یو افغاني راټینګ کا هغه حلال کا هغه وجه په ماشين باندې قتل کا دا روا دي دا هغه به دا هغه مطلب بدایي خلاص شو ډیره خبره زم ګوره وخت نه لم ډیره خبره دي به دا مطلبي چې په صرف په کندوز کې بمبارو سو خلاص ولی په بلوچستان کې چې دا خزو باندې تجاوز وسو دیغي په حق لولي ملا صاحب د چین ویلې دا بلوچستان دا خزه چې بل ورځ روډو تر وته وي او چې ویل چې موږ مسنګ پرسن غواړو او چې موږ دا غواړو د بلوچستان چې په ور کې سوځي دیغي پښتنه ورنه کوله سواد کې چې 200 جنکو باندې ارمیانو تجاوز وکړو دیغي په حق باندې ملا صاحب سمیع الحق چین ویلې افیا صدیقی چې امریکا ته ورکوله دیغي په حق دی افیا مولانا صاحب فضل الرحمن ویل مولانا صاحب سمیع الحق سن ویل چې صرف درې دانې ماشومان هلته وژل شوي وو او هغه کې مغنور کسانو ترورستانو جالې جوړې کړې وي او بیا ملا صاحب دغې جانه فتوا ورکوله ملا صاحب سمیع الحق دی ولې په هیرا منډۍ باندې فتوا نه ورکوله چې دلته جسم فروشیانې کېږي دلته درګرده کارونه خراب کېږي دا هیرا منډۍ د ډنګ سي ولې دا خبره نه کوله ورور مې دا تا خو چې کومې خبرې وکړلې که نه یاره واقع ده چې د اسلام او د مولانا صاحب د تاریخ نه بالکل نه واقف وي د مولانا صاحب خو زندگی د سحر نه راواله د تهجد د ټایمرونو خبره نه 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 چې تاسو کې ټاپره باندې ولګېدله زه چې اوس خبره وره کنه نه ونه شو ملا صاحب
ملا صاحب ملا صاحب ونسوا زه نو اخره کې دا خبره کوم اخره کې دا خبره کوم ملا صاحب خبره کې اخره کې دا کوم که زه په نه حق یم زه په نه حق یم خدای دې ما د ملحدینو سره راجی کی کته په نه حق خدای دې تا د ملحدینو سره راجی کی بس خلاص امين امين ثم امين هر هغه څوک چې په ولس باندې او په انسانيت باندې زړه نه خوږي او صرف یا د افغانستان طرفداري کوي یا د پاکستان طرفداري کوي خدای دې هغه خلکو سره راجی کی خردجال سره د ورځې قیامت کې راجی کی قسم الحق دی که پز رحمان دی که زیم کبلی بس نور اخلاص ځکه تاسو سره خبرې کول بحث کول هیڅ پکار نه دي زه تاسو ته چې دسی خبر ده ته چې دسی کړي و دسی ته ماته چې د ملا صاحب د ژوند نه ته واقف نه زه تا نه اخرنه سوال دا کوم چې زه تا نه دا خبره کوم چې لس زه تا ته دا چې یو میلیون پیسې ته د میاشتې په حقانی مدرسه باندې مصرف و یو میلیون کالدار د میاشتې مصرف د حقانی د مدرسې و د حقانی مدرسه 1 میلیون مصرف ورته چا ورکو دا کوم ځای نه راتللی اجي صاحب ته خلک زمون خبره ته وخت دی او کنه دی نو ته ما خبره ته خبره نه کې چې زه ګوره اجي صاحب ته 1 میلیون زما خبره اجي ته ما ته د ملا صاحب په حق باندې نه ته ګوره لاره م پیدا کو زما د سوال جواب هغه جواب راکو چې زه تا نه سوال کوم زه درته چې د هیرا په منډي باندې ولې د لا غې نه کو عافیت صدیقي ولې نه ورکول ته د ملا صاحب ژوند نه خبر نه ما خو نورې د چې ملا صاحب دی ورځ ویلي ملا صاحب خو د اساس سره جګېدو کې راسته د اساس په خبره باندې ناس ته پاسته کوله ملا صاحب دی چې وکول ولی چې دا بل دغه اسیه چې خوش کړل ولې د تاسو 15 ورځې کسان راځي شو شپږم ورځ کومه د محکمې خبره مو وختله کومه د ورور جانه هیڅ چاري ورور فائدہ نه